د بدن خارجي او داخلي برخو ته د تور چای حیرانوونکې ګټې. سلام دوستانو، هیله ده چې بشپړ صحت ولرئ. نننۍ موضوع مو د تور چای په اړه ده. که څه هم په نړۍ کې تور چای په پراخه کچه څښل کیږي، خو د افغانستان زیاتره خلک د تور چای خوښونکي نه دي. د دې د څښلو او په بېلابېلو لارو استعمال یې د بدن داخلي او خارجي برخو ته یو شمېر روغتیایي ګټې لري. څېړونکو ثابته کړې ده چې په ګرمۍ کې تور چای څښل د بدن تودوخه ټیټوي او انسان له ګرمۍ څخه ژغوري. دغه چای له شین چای سره د روغتیا د ګټو او خوند په لحاظ توپیر لري، خو له دې څخه یوازې د څښلو پر مهال ګټه نه، بلکې له څښلو وروسته استعمال یې ګټور دی. د بدن خارجي برخو ته د تور چای ګټې: 1. د غاښونو وریو لپاره. په تور چای کې داسې مواد موندل کېږي چې د غاښونو وریو څخه د وینې تللو مخنیوی کوي. که تاسو وری سوځېږي یا وینه کوي، نو تور چای له جوشېدو وروسته پر وریو وموښئ. همدا ډول تور چای خولې ته به واچوئ او پرې خوله پرېمنځئ، او هم د دې سوزش او خارښ له منځه وړي. 2. د پښو د بدبویي له منځه وړلو لپاره. په تور چای کې شته تیزابیت کولی شي په باکتریايي له منځه یوسي، چې ورسره د پښو خوله کمېږي. د ښو بوی د خولې له کبله رامنځته کېږي. د دې لپاره یو اندازه تور چای وجوشوئ، له یخېدو وروسته پکې 15 دقیقو لپاره پښې کېږدئ. د لا ښه ګټې ورکولو لپاره دغه کار تر څو ورځو پرله پسې تکرار کړئ. 3. خارښ لپاره. په تور چای کې موجود مرکب د وینې د مخنیوي درملنې په ډول کار ورکوي، چې په مرسته یې د ټپ یا خارښ ځای څخه د وینې تللو مخنیوی کوي او خارښ کمېږي. د دې لپاره تور چای له جوشېدو وروسته په یو ټوټه کې واچوئ او یا هم استعمال شوی تور چای پر اغېزمن شوي ځای کېږدئ. خارښ او سوزش به مو کم کړي. 4. د سترګو خارښ لپاره. که مو سترګې خشکي او خارښ کوي، نو ګرول یې سترګو ته تاوان رسوي. د سترګو خارښ له منځه وړلو لپاره سترګې پر یخ شوي تور چای پرېمنځئ او یا هم د تور چای د 10 دقیقو لپاره په سترګو کېږدئ. د دې په وسیله د سترګو تیزابیت خارجېږي، چې په مرسته یې خارښ او سوزش کمېږي. که په یو وار ګټور تمام نشي، نو د دې لپاره یو وار بیا د 10 دقیقو لپاره پر سترګو کېږدئ او یا یې پرېمنځئ. 5. د شونډې ټپونو لپاره. په تور چای کې کافین موجود دی. د شونډو زخمونو لپاره چې د زیات خشکېدو له کبله رامنځته کېږي، تور چای ګټور دی. جوش شوی تور چای د 10 دقیقو لپاره پر شونډو کېږدئ او ترې 3-4 ورځو لپاره یې تکرار کړئ.